قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. په دشت برچې کې اورلګېدو او چاودنې کې ملکیانو ته مرژوبله اوښتې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کابل په لویدیځ د دشت برچې په سیمه کې په یو مسافر وړونکي موټر کې د اورلګېدو له کبله یو ملکي کس وژل شوی او 3 نور ټپي شوي دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د پیښې په هکله په ټویټر کې لیکلي چې ظاهرا په ټونس موټر کې د اورلګېدو له امله چاودنه شوې. ښاغلی مجاهد د پیښې په هکله نور معلومات نه دي ورکړي، خو وایي چې د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي. بل پلو عیني شاهدان وایي چې اور د چاودنې له کبله لګېدلی. یو شمېر عیني شاهدانو ادعا کړې چې په موټر کې مقناطیسي ماین ځای پر ځای شوی و چې د چاودنې نه وروسته موټر اور اخیستی. سره دې چې د کابل لویدیځ او په ځانګړې توګه د دشت برچې په سیمه کې چې د ډېرو اوسېدونکي یې شیعهګان او هزاره دي، تر دې وړاندې د داعش وسلوالې ډلې څو بریدونه کړي، خو تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید کولو ادعا نه ده کړې. د همدې سیمې د سید الشهدا په یو ښوونځي د روان کال د غوایي د میاشتې په 18مې یوې خونړۍ حملې کې لږ تر لږه 1.5 سل تنه ووژل شول چې ډیری یې د ښوونځي زده کوونکي نجونې وې. تر دې برید وړاندې د همدې سیمې د کوثر په ښوونیز مرکز چاودنه وشوه چې 18 تنه پکې ووژل شول او 50 نور ژوبل شول. په یو بل برید کې چې د سیمې په یو نسایي ولادي روغتون کې وشوه، د ماشومانو او میرمنو په ګډون پکې 14 ملکیان ووژل شول او 15 نور ټپي شول. د همدې سیمې د موعود په روزنیز مرکز هم برید شوی چې 40 تنه پکې وژل شوي او لږ تر لږه 80 نور ټپي شوي دي. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیاتو معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.